سلامونه دوستانو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. ویل کېږي چې آیا د افغانستان طالبان به د نجونو تعلیم کله خلاصوي؟ د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې د نجونو د زده کړو په وړاندې محدودیتونه لګولي دي او دوی تر شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړي دي. سره له دې چې طالبانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکوي، خو دوی تر اوسه دا پریکړه نه ده بدله کړې. یو شمېر افغان مشران لکه حامد کرزي او نړیوال سازمانونه د طالبانو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا بندیزونه لرې کړي. په دې باوري دي چې دا به د افغانستان ته اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیز زیانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا بندیز د نجونو او ښځو په ژوند او راتلونکي ژوره اغېز لري او دوی له ټولنې څخه په پراخه توګه لرې ساتلي دي. د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز دوام د هغوی د نړیوالې انزوا یوه لویه لامل ګرځېدلې ده. نړیوالې ټولنې په کراتو ویلي دي چې افغانستان به له پرمختګ او ملاتړ څخه محروم پاتې شي که چیرې نیمایي نفوس په ځانګړي ډول نجونې له زده کړو محرومې وي. خو تر اوسه داسې ښکاري چې د افغانستان طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په اړه د بدلون کومه څرګنده نښه نه ده وړاندې کړې. دغه د افغانستان د نجونو د تعلیم په اړه باندې معلومات.